د جهاد نه، د دین د تقاضاو نه، د دعوت نه، د بلې قربانۍ نه شاته کیږي. ولې شاته کیږي؟ چې د عقیده او ایمان په الله جوړ نه وي، توکل پکې نه وي. که دغه توکل په مؤمن بنده کې پیدا شو او دا عقیده پیدا شو چې لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، دی بیا هرې قربانۍ ته چمتو کیږي، د دین هرې غوښتنې ته چمتو کیږي. نو دی بیا شاته کیږي نه، دا به د میدان سړی جوړ شي، خو هلته په الله عقیده کمزوری شي، توکل د انسان ختم شي. مړ به شم، داسې به شم، مشکلات به راشي، بچي به مې یتیمان شي، ښځه به مې کونډه شي. نو دا هغه شیان دي چې انسان د قربانۍ نه، د فدایت نه، د دې نه انسان شاته کیږي. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. دلته ډېر عجیب خبره کوي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه کله چې موته غزا ته 3000 صحابه کرام روانو، نو په لاره کې مشوره دوی وکړه چې هلته خو 1,00,000 صلیبیان راغلي دي، نو زمونږ 3000 د 1,00,000 صلیبیانو په مقابله کې خو ډېر کم تعداد دی، موږ به هلته څنګه د هغوی مقابله وکړی شو؟ ویل چې مشوره به وکړو، واپس کیږو که څنګه کوو، دینې ته نبي علیه السلام ته پیغام لیږو چې موږ څه وکړو. خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه پورته شو، ویل چې موږ څه دپاره جنګیږو؟ د جنگ د مسلمان 2 مقصد دی. یو دا دی چې دا کامیاب شي او کافران چې دی الله پاک هغې ته شکست ورکړي، دا غازی شي. یو مقصد د مسلمان دا دی. دویم مقصد دا دی چې شهیدان شو. نو دغه دواړه مقصدونه دپاره موږ جنګیږو، نو شاته والی ولې؟ که کامیاب نشو شهیدان خو به شو که نه؟ شهادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شهادت خود مومن بنده مقصد ده. نو لن یصیبنا دلته څه فرمایي چې قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تاسو انتظار نه کوئ زمونږ په باره کې مګر د 2 خوشحالیو. هغه 2 خوشحالي کوم دي؟ یو دا دی چې موږ شهیدان شو، دویم دا دی چې موږ فاتحین شو او غازیان شو. دا دواړو کې د مسلمان خوشحالي ده، خو چې مسلمان په الله او په آخرت باور